السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوی بلاګ ته ښه راغلاست په دې هیله چې هر ځای یاست روغ به یاست. راځه نو بیا هم د کندهار ښار ته راوتلي یو، نو د باندې راوتلم لږ څه کار مې و، نو زویام نه پاتې کېدله، وایي در سره ځم، نو هغه مې هم راوستلې ده، د هغه ده. نو راځئ داسې ګرځو، دا هرات بازار دی، نو وروسته به یو شی وخورو، اول به په دا ښار کې د شاوخوا وګرځېږو. نو دا بس د کندهار ښار تر ټولو هغه بیروبار بازار دی. نن به مو په ښار کې وګرځوم، هر وخت وا ښار ته نه راوځې، نو ښار ته چې زما مصروفیت نه وي بیا راوځم. اکثره وخت زه مازدیګر خلاصېږم، نو بیا ښار کې شی هم نه وي. هم هرات بازار دی، خلک وینې په خپلو روزمره کارو اخته دي. زویا هم ډېره خوشحاله وي په بازار کې. زویا چش رانیسې ها؟ نو ذکرا لپاره یو کوچني بوټونه رانیسو، نو هغه پسې به مو وګرځېږو کرار کرار. راځه ما ته لاس راکړه، او زویا هم ډېره خوشحاله ده په بازار کې، وینې هغه ده ماما دا وچه میوه ده، کشمش و دغه او شیان سره ګډ دي، یا میخ هغه د کاکا دي. ښه ته به یو شی وخورو، ډوډۍ هغه به اوس ذکرا ته راواخلو، صحیح دی، له هغې خوا چې راځو. ته خوا د لرې دا دې په پښه دې نه دي؟ دلته هم شته، د راسه وګوره. کشني دا دلته ورته وګوره. دا بس هرات بازار. بل رنګ پکښې کې دي په دې کې؟ دا به پکښو کې سم ایته وه. شنې نه یي زه هغه څو دی؟ هغه به زه هم څه یي کوه. دا د څو عمر لپاره دی دغه؟ یو نیم کال، یو کال دا شاوخوا. او دغه؟ هغه نو کوچنی چې کال یې نیمه. هغه به بیا صحیح. دا په څو راکۍ اخر یې؟ جوړه بوټونه مو خوښ شول د ذکرا لپاره، خو رنګ چې موږ غوښتی هغه نه و پکښې. ما څه کوې زه دا هغه دی بس. نو اوس نن سبا چې دی د بوټو سیزن دی بس په هرات بازار کې، قسم قسم بوټونه دي. موږ راغلي یو، دا د بازار ته راوتلي یو، د دوکان ته راغلو، دی په دا یخ کې داسې لڅ لغړ ناست دی. ما او زویا دواړه راغلو دې دوکان ته، نو وګورئ قسم قسم بوټونه دي. اوس خو نو ژمی دی، د بوټو سیزن دی. دا د زنانه بوټونه دي، اسکیچر ماډله. دا بوټونه به څو دي؟ د دې قیمت څو دی؟ د دې قیمت 3,500 افغانۍ دی. تر دې یو څه ښه کیفیت کې نه لري؟ ستا په دې کې به بله کوم کیفیت زنانه راښکاره که نور؟ چرګ والا دی، نوی راغلی دی. چرګ والا بیا څه رقم؟ چرګ والا بیا دا دی چې معنا دغله دی. دا بیا په څو دي؟ دی بیا په 4,500 افغانۍ دی. دا بیا په 4,500 افغانۍ دي. داسې ولې ولاړې؟ ولې دې ځان وکښی؟ به اجازه نو موږ ولاړو، راکړه لاس. ډېره مننه. ښه وه. دې دوکان کې مې دا چمپل په سترګه سو، نو ډېر غټ دی، بیخي یو مخ کیسه ده. راځه زویا راځه ځو. نو د دکاندار سره مو سرکۍ بانډار وکړئ، ښه ځوان و.
ساتیره سړی و راځئ دې خواته راواوړئ بالا ولاړ به شو دې خواته به واوړو راځه سړک څه راواوښتلو زه به دا د بریاني و خواته زویا له ساره چې دوهم درېیم وارې دی د خوراک چې خوراک کوي اوس بیا وایي زه برګر خورم شاهي بریاني ته راغلو دا هم بس کندهار ښار یو د مشهورو ځایو سره یې راځه دې خوا به دا سړک هم در باندې ووینم نوی سړک دی وینې ډېر جم و جوش دی ورباندې راځه زویا څه شی خورې زویا دې خواته راسه بریاني خورې که دغه خورې که برګر دا نو په کندهار کې یو د مشهورو ځایو څه دی شاهي بریاني نو اکثره د ښار خلک دلته راځي بریاني خوري زویا ته برګر خورې ژوی یا بس لاندې هم ګوري سیل هم کوي یو برګر راوړه صحیح دی وی بریاني میکس څنګه د بازار خوند درکوي زویا ته وګوره سیل وکړه بریاني هم راوړه هسې زویا ته د هغو بریاني خوره چې برګر راوړي خوند به وګورو چې وګوره خوند زویا موږ به دا بریاني چیک کړو د دې دې هم لږ تغییر د پخوا سره کړی دی نو نه پوهېږم چې ولې زویا تا ته در وګورم که اول زه خپله د پخوا خوند یې نه دی پاته مقصد حقیقت به د خدای سره وایو خیلي شیدلې وریجې دي ښه نو نو دې خواته اشپزخانه ده زویا برګر هم راغی اوس بیا خوند وګورو خوند یې وګوره په دواړو لاسو یې ونیسه په دواړو لاسو په ځان یې نو مه تویوه صحیح ده خوند یې وګوره دغه دی برګر یې د زویا اوس یې خوري زویا وینې ځان یې تویومه صحیح ده بریاني مې دې ځای ته رسولې ده الحمدلله زویا برګر وخوړی او ما بریاني وخوړه بېرته راووتو هرات بازار خواته ګړی به ګرځو نو هغه ذکرا بوټونه دي هغه به راواخلو بالا به ځو د شکش هم وینئ چې څونه زیات دی زویا بېرته راغلو د نوي سړک د خوا څخه هر شی چې زویا چې هر شی وویني غواړي جرافې دي و خولۍ دي و دا شیان دي هر شی غواړي زویا څه شوه ټوله دا د ژمي شیان دي جرافې دي و خولۍ دي و قسم قسم شیان دي زویا د ذکرا لپاره چوټې راکړي او دا هغه دی د ذکرا لپاره پاسته شیان غواړي وایي دا نه غواړو اوس نو ذکرا ته مو رانیول دغه بوټونه زویا دا هغه دی د ذکرا بوټونه صحیح ده واخله دغه دی ویې ګوره چیک یې که صحیح دی ډېره مننه اوس نو راځئ د خیره سره چې ځو ذکرا ته مو بوټونه رانیوله هغه دی د زویا په لاس کې دي ښکاره یې که نو بس دا هم بس هرات بازار و کندهار افغانستان نو بس موږ ته راکړي اجازه موږ ځو کور ته تر راتلونکي ولاګه پورې د الله په امان ښه وخت